السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو اورېدونکو، امید لرم چې ټول به رکې روغ جوړ او د صحت پر جامو سنبال یاست. زه مسعود نازک یمه. نن درته د یو داسې شاعر په اړه معلومات درکوم چې د پښتو ژبې او شعر و شاعرۍ ته پر خدمت کولو به یې حیران شئ. زه په ترخه خبره مرم عمر دراز مروته. زما د قتل ډېر سوچونه دي یاران نه کوي، یعنې عمر دراز مروت در پیژنمه. راځم او د عمر دراز مروت په اړه معلومات درکوم. عمر دراز مروت د 1958 زیږدیز کال څخه تر 2013 زیږدیز کال د نومبر تر 9 نیټې د افغانستان یو پښتو ژبې لیکوال او خوږ ژبې شاعر و. عمر دراز مروت په 1958 زیږدیز کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکي مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې وې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې، خو په خپل کلي کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک او لوست یې پرې کولی شو. ارواښاد مروت دغه راز په خپله سیمه کې یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې 100 شاعران او لیکوالان به ورته راتلل او له همدې ځایه به یې د پښتو ژبې خدمت کاوه. عمر دراز له دې ټولنې هېڅ لاسته نه راوړل، خو ستره لاسته راوړنه یې دا وه چې په خپله سیمه کې پټ استعدادونه رابرسېره کول، چې دا به پر ټولو پښتنو د خدای بخښلي یو احسان وي او هېڅ پښتون به د نوموړي پر دغو خدمتونو سترګې پټې نه کړي. سربیره پر دې یې د شیخ بدین په نامه یوه مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربیره یې کوټې او د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغه سیمو کې یې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. عمر دراز مروت نه یوازې دا چې یو لیکوال او شاعر و، بلکې په خپله سیمه کې یې له خپلو ټولو مجبوریتونو او تنګ لاسیو سره سره پښتو ژبې ته خدمت پر ځان فرض بللی و. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسدالله دانش صافی وایي عمر دراز مروت خپل ټول ژوند د پښتو ادب خدمت ته سپارلی و. د کتابونو چاپول او خپرول د خدمت او د ژوند د معاش ذریعه وه. ټول ژوند یې په غریبۍ او سادګۍ تیر کړ. د ادبي خدمت لپاره یې چاته د مالي مرستې لپاره لاس اوږد نه کړ. مروت د ادبي محفلونو مالګه وه. نوموړي د شعر ویلو ځانګړی انداز لاره چې هر محفل به یې رنګین کاوه. پښتو او پښتنو یو ملنګ شاعر له لاسه ورکړ. روخې خان د پښتو ژبې بل پیاوړی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د نوموړي د ژوندانه په اړه وایي عمر دراز مروت زموږ له نږدې ملګرو څخه و. دی د بنو په مروتو کې اوسېدلو. سبقونه یې ډېر نه وو ویلي، خو خدای تعالی یو ډېر شاعرانه فطرت ورکړی و. د مهاجرت په وختونو کې به چې کله پېښور ته راتلو نو د افغان لیکوالو او شاعرانو سره به یې هم ناسته پاسته درلوده او شعرونه به یې ویل. د نوموړي شاعري ډېره خوږه وه. داسې شاعري وه لکه د خاطر اپریدي. د شاعرۍ نوم او خوږې خاطرې به همیشه په پښتو ادب کې یاد وي. مروت به د ننګرهار، لغمان او خوست په مشاعرو کې هم ګډون کاوه، خو له خوست سره یې ځانګړې مینه درلوده. د پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال، څېړونکی او د عمر دراز مروت نږدې ملګری بیا وکیل شاه فقیر خیل د نوموړي له مرګه وروسته له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي نوموړی د رنګین فکر څښتن وباله او د هغه په اړه یې وویل عمر دراز مروت د یو ډېر رنګین فکر څښتن، د پښتو ادب نوموړی او د پیاوړي شاعر او ملنګ طبیعته انسان و، خو خپل ژوند یې له پښتو ادب نه ځار کړی و. پښتو ادب ته یې ډېر څه ورکړي دي. له خپلې غریبۍ سره سره هغه هرې کوڅې او هر ځای ته تللی او خصوصا پر لر او بر پښتنو باندې ډېر مین و. لر او بر پښتنو هم هغه ته ډېر عزت ورکړی دی. د هغه چې هر څومره تعریف وکړی شي هغه کم دی. د خدای بخښلي مروت په شاعرۍ کې دومره زور و چې په لږه موده کې به یې په ټوله پښتونخوا کې خپل ځان پر خلکو وپېژانده. په بنسټیزه توګه عمر دراز مروت د غزل شاعر و. نظمونه، هایکو او قطعې هم لیکلي دي، خو زیاته شاعري په غزل کې کړې ده. غزل یې روماني بڼه لري او د غزل پوره حق یې ادا کړی دی. د خپلې ټولنې په ټیټو جګو باندې هم نظر ساتلی. په ټولیز ډول شاعري د زبېښاک ځواکونو پر ضد یو زبردست غږ دی. څه چې یې ویل غوښتل ښه پر بند او په ډاګه یې ویل.
د خپل ځانګړي لیک له کبله یې په لوستونکو کې یو ځانګړی ځای جوړ کړی دی. خدای بښلی عمر دراز مروت یو مینهناک پښتون زړه درلود. خپلې پښتو سره یې بې کچې مینه درلوده او پښتون یې په ټوله نړۍ کې له هر چا څخه هسک لیدل غوښتل. ځکه خو هر چاته سپینې سپینې وایي. ضمیر د خوبولو پښتنو راویښوم. غیرت مې د پیاوړي خوشحال خان راوړی دی. عمر دراز مروت د یو نرم زړه خاوند و. ترخه خبره یې نورو ته نه کوله او د ځان لپاره یې د مرګ سبب ګڼله. ځکه خو دا بیت د ډېرو لوستونکو په ذهن کې دی. زه په ترخه خبره مرم عمر دراز مروته. زما د قتل ډېر سوچونه دي یاران نه کوي. د پښتو ژبې شاعر ګوهر وزیر وایي مروت واده نه و کړی، په ډېره بېوزلۍ ژوند تېر کړ، خو ټول عمر یې د پښتو ژبې د ودې لپاره کار وکړ. دی زیاتوي چې مروت له 100 نه د زیاتو کتابونو او شعري ټولګو لیکوال و. څوک سرفراز دی او له چا غوڅ شوی سر په څه دی، په دې مې پوه کړه، په دې خاوره دا محشر په څه دی. دا د پښتو ژبې یو هغه شاعر چې پر خدمتونو یې سترګې پټول نه دي پکار. ما مسعود نازک درته د عمر دراز مروت په اړه معلومات درکړل. امید لرم چې یاد معلومات مو خوښ شي او ګټه ترې واخلئ. ما مسعود نازک ته اجازه راکئ چینل سبسکرایب او د نورو معلوماتو لپاره مو ورڅارئ. لوی الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.